دوه وروستي او تازه خبرونه. د انس حقانی، حمید کرزي او عبدالله لیدنه. د بریتانیا پارلمان پر افغانستان غونډه پیل کړه. درنو لیدونکو د خبرونو پوره جزئیات په ویډیو کې وګورئ او د دې لپاره چې پر وخت له تازه موضوعات او نو خبرونه خبر شي نو زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د انس حقانی، حمید کرزي او عبدالله لیدنه. د طالبانو یو مشر او د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی د چهارشنبې پر ورځ کابل کې د افغانستان له مخکني ولسمشر حمید کرزي او د ملي مصالحې له مشر عبدالله سره لیدنه کړې ده. د طالبانو یو سرچینې په وینا په دې لیدنه کې د افغانستان مشرانو جرګې مشر عبدالهادي مسلم یار هم و. حمید کرزي او عبدالله له دې مخکې د طالبانو له یو بل مشر امیر خان متقي سره هم لیدلي. ښاغلي کرزي ته د یو نږدې کس په خبره په دې لیدنه کې د یو داسې ټول شموله حکومت پر رامنځته کېدو خبرې شوې چې ټولو ته د منلو وړ وي او هېواد د پرمختګ په لور بوځي. درنو لیدونکو په بل خبر کې راځي د بریتانیا پارلمان پر افغانستان غونډه پیل کړه. په بل خبر کې راځي د بریتانیا پارلمان پر افغانستان غونډه پیل کړه. د بریتانیا پارلمان د افغانستان په اړه د بحث لپاره بیړنۍ غونډه پیل کړه. لومړی وزیر بوریس جانسن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانستان کې ماموریت بریالی او حکومت به یې هڅه کوي ټول هغه کسان به خوندي توګه راوباسي چې افغانستان کې برتانوي حکومت یا پوځي سره کار کړی دی. نوموړي وویل د تیرو 20 کالو قرباني باید ضایع نشي او باید لاسته راوړنې خوندي شي.